ثوابونه په دنیا کې نشته. هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته. هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته. هر یو عذاب په دنیا کې راغلی. ښکلی دی، زبردست. بیا وویلی ښکلی. د حالاتو سره شور کوم لګیا یم، د حالاتو سره شور کوم لګیا یم، په ځان نه پوهېږم، زور کوم لګیا یم، او ستا په لاس کې مې لاس ولې درکولو، ستا په لاس کې مې لاس ولې درکولو، په همهغه لاس ټکور کوم لګیا یم، او ما ضیا جان خو سپین مخ ستا دپاره تور کړو، ما ضیا جان خو سپین مخ ستا دپاره تور کړو، اوس بس ناز په دغه تور کوم لګیا یم. قدرمنو سلامونه او نیکې هیلې، ثاقب افریدی یم. تاسو ګورئ یو نیوز زموږ د فیسبوک پاڼه او ثاقب افریدی افیشل زموږ د یوټیوب چینل. تاسو ټولو ملګرو مننه کومه. دوه څهرې را سره وینئ تاسو زما نه علاوه په دغه فریم کې، چې یو زموږ ډېر قابل قدر قابل احترام جناب کیسر افریدی صاحب دی، چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. هغه د خوشحال بابا خبره چې په نظم یې هم بلا حق دی او په نثر یې هم بلا حق دی. په نظم کې یې هم بلا کار کړی دی او په نثر کې یې هم بلا کار کړی دی. خو د دې تر څنګ زما سره زلمی شاعر او لیکوال ناست دی ضیا جان ضیا. غواړم چې ضیا جان ضیا له تاسو سره معرفي کړم. لاړ څه نه وړاندې ضیا جانه تاسو ته هرکلی او ستړي مه شي وایم. ډېره مننه لالا، خوشحاله اوسئ. خیر راغلی. څنګه یې تاسو ښه؟ شکر الله کرم دی. ډېره طبیعت ښه دی؟ خوشحاله شئ لالا. ضیا جانه دا راته ووایه څومره وخت نه شاعري کوې؟ دا شاعري خو له ډېر وخت نه کوم، خو بیا څه وخت کې مې بس پرېښوستې وه، بس مې بیا پرې پیل کړی دی. انشاءالله اوس روانه ده. ښه، شروع کړی دې ولې وه دا تپوس درنه نه کوم، خو پرېښې دې ولې وه دا تپوس درنه کوم. حالات داسې راغلي وو چې بس له هغې علته مې پرېښوستې وه، بېرته مې بیا پیل کړه. که څه هم شعر زه نه پرېښوستم، نو بېرته مې وغوښتل چې بس ځان را باندې لیکي، نو ومې لیکله. شعر کې د چا نه اصلاح اخلئ تاسو؟ هو اصلاح اخلم. د چا نه؟ اصلاح اخلم زما ډېر محترم کیسر لالا، خدای دې راته ژوندی لري، دا را سره دی او دې نه اصلاح اخلم. ډېر ښکلی څه پې زده کوم، لګیا یم تر اوسه پورې. ډېر څه مې پې زده کړل، انشاءالله ډېر څه به پې زده کوم. د چا نه متاثره شوې پښتو شعر و ادب کې؟ والله داسې خو چې وګورې لالا، استادان دي، باباګان دي، که څه هم هغه که څه لږ ډېر مې لوستلي هم دي، خو په اوس وخت کې بیا چې ما ته مخې ته شوی و، قیصر لالا ته مخې ته راغلی و. له دې نه متاثره شوم ډېر، دغه رقم روان یم او مینه لرم ورسره. شعر مې روان کړی دی. یو کلام چې درنه واورو د خپلو د خبرو په دې پیل کې، نو څنګه به وي؟ غزل به درته ووایم. ارشاد. ورکه خو نه یې خو موندل دې هم آسان نه دي. ورکه خو نه یې خو موندل دې هم آسان نه دي. ورکه خو نه یې خو موندل دې هم آسان نه دي. مبهم ځنګل یې لټول دې هم آسان نه دي. واه واه، ښکلی دی، بیا ووایه. ښکلی. مننه. ورکه خو نه یې خو موندل دې هم آسان نه دي. مبهم ځنګل یې لټول دې هم آسان نه دي. واه، ښکلی. د صحرا شګه یې د ګوتو نه مې وښویېږي. د صحرا شګه یې د ګوتو نه مې وښویېږي. د صحرا شګه یې د ګوتو نه مې وښویېږي. د شګو پړه یې غړل دې هم آسان نه دي. د شګو پړه یې غړل دې هم آسان نه دي. مننه. او زما دلبرې د پستو ورېښمو غوټه هم یې، زما دلبرې د پستو ورېښمو غوټه هم یې، او داسې آسانه راسپړل دې هم آسان نه دي. ښکلی، زبردست. ورېښمو غوټه هم یې، داسې آسانه راسپړل دې هم آسان نه دي. مینې، زه د خپل زړه نه بهر هم در پسې مړ کېږم. د خپل زړه نه بهر هم در پسې مړ کېږم، او مینې په خپل زړه کې ساتل دې هم آسان نه دي. خپل زړه نه بهر در پسې هم مړ کېږم. مینې په خپل زړه کې ساتل دې هم آسان نه دي. او کاش ملغلره یې خو خوی دې لسکروټې جوړ دی. کاش ملغلره یې خو خوی دې لسکروټې جوړ دی، او ګوتې مې سوی کوي، پایل دې هم آسان زبردست. کاش ملغلره یې
خو خوی د سکروټې جوړ دی ګوتې مې سوی کوي پایل له هم خیال دې هم آسان نه پایل له هم آسان نه دي او لکه سپوږمۍ په اسمانونو کې د هر څوک ویني لکه سپوږمۍ په اسمانونو کې د هر څوک ویني لکه سپوږمۍ په اسمانونو کې د هر څوک ویني خو د ضیاجان لاس ته ورتلل د هم آسان نه دي ډېر ښه دی دا بیا ووایه ښکلی لکه سپوږمۍ په اسمانونو کې د هر څوک ویني خو د ضیاجان لاس ته ورتلل د هم آسان نه دي ډېر ښکلی ضیاجان خوندور شعرونه ضیاجانه دا راته ووایي چې شاعري دې څومره کړې ده څه کتاب ته دې بندوبست شوی دی د کتاب دپاره کله نه دي شوي انشاءالله شاعري خو شوي ده ثاقب صاحب خلا کتاب ته خو اوس اراده نشته اوس مهال نه غواړم چې چاپ کړم چې نورم کار وکړم چې څه ولیکم لږ ښه څه ولیکم اوس نه غواړم چې دغه تېروتنه وکړم ځینې شاعران دغه کار کوي ځوانان چې دوی کتاب وایي چې زموږ کتاب لږ ژر چاپ شي خو زما پاند چې نه ده په کار چې زر چاپ شي یعنې وخت ورکول ورته پکار دي زده کړې کول پکار دي استادانو نه څه اورېدل پکار دي مطالعه کول پکار دي کتابونه لوستل پکار دي په لویه کې معیار قایمول معیار مقدار پسې منډې نه دیوال پکار ضیاجانه زموږ اکثر اورېدونکي به کیدای شي په لومړي ځل ورسره تاسو معرفي کېږي د هغې په زړه کې به دا تپوس هم راولاړېږي چې ضیاجان چېرته اوسي زه ثاقب صاحب اوسېږم دغلته پېښور کې ژوند هم دلته پېښور کې کوم او بنیادي د هنګو یم هلته مې ژوند کړی دی بس پیدا شوی یم همغلته یم پیدایښت مې همغه ځای دی او ژوند دلته کوم پېښور کې ژوند دلته په پېښور 14 کالونه مننه کوم ضیاجانه یو بل کلام هم درنه اورېدل غواړو ځکه چې د لومبني کلام دومره خوند وکړو غواړم چې بلا کلامونه درنه واورو سمه ده قربان ثاقب صاحب بل کلام مو هم درته ووایم ارشاد بل کلام دی چې خو یو اقرار ابتدا کې راکړو یو اقرار خو یو اقرار ابتدا کې راکړو بیا ټول فریب انتها کې راکړو څه ښکلی دی زبردست خو یو مننه خو یو اقرار ابتدا کې راکړو بیا ټول فریب انتها کې راکړو او هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته هر یو عذاب په دنیا کې راکړو ښکلی دی زبردست بیا ووایه دا ښکلی هیڅ ثوابونه په دنیا کې نشته هر یو عذاب په دنیا کې راکړو او څومره پښیمانه په خپل سوال یې کړم څومره پښیمانه په خپل سوال یې کړم ثاقب صاحب څومره پښیمانه په خپل سوال یې کړم چې کوم جواب یې په ژړا کې راکړو ډېر ښکلی دی دا بیا وایه ډېر ښه استاد څومره پښیمانه په خپل سوال یې کړم چې کوم جواب یې په ژړا کې راکړو او زه اسمانونو ته خطی هم شم دا استاد برکت دی زه اسمانونو ته خطی هم شم که یو ځل لاس یې په هوا کې راکړو زه اسمانونو ته خطی هم شم که یو ځل لاس یې په هوا کې راکړو او زه یې د وخت مدار کې پاتې نه کړم ثاقب صاحب زه یې د وخت مدار کې پاتې نه کړم زه یې د وخت مدار کې پاتې نه کړم غږ یې بېګانه په سبا کې راکړو ماضي او مستقبل نه ضیاجانه خامي په نصیب کې نه و ضیاجانه خامي په نصیب کې نه و جواب دې هر ځلې په نا کې راکړو ښکلی دا بیا وایه ښکلی دی ضیاجانه خامي په نصیب کې نه و جواب دې هر ځلې په نا کې راکړو ډېر خوندور ډېر زبردست د ضیاجان شعرونه تاسو واورېدل د هغې خبرې تاسو واورېدې او ورسره مو د ثاقب افریدي خبرې هم واورېدلې تر بل ملاقات پورې ستاسو ټولو نه غواړو اجازت. لا اله الا الله.